دا سورۃ قاف شروع کیږي. سورۃ حجرات کې بیان د جهاد لپاره د اشاعت د توحید وشو چې د الله وحدانیت لپاره تاسو جهاد کوئ، او بیان د آداب او د قوانینو وشو. سورۃ قاف کې بیان د تخویف دی هغه چاته چې منکر د الله توحید او قوانین نه مني. دویم ربدادي سورۃ حجرات کې بیان د منافقانو. په دې سورۃ کې اوس سورۃ قاف کې وایي بیان د حشر دی چې په حشر کې به د منافقانو او نفاق ښکارش. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله باندې ذات مهربان او خاص رحم کوون کې دی. صاد. الله اعلم بمراده بذلک. الله دې په مراد خپل پوهی دی. والقرآن المجيد. واو قسمیه قسم می دی په قرآن باندې المجید شرافت والا دی. د دې چې قسم جواب محذوف دی. تفسیر الهلمانی لیکلی جواب داسې دی چې قسم می دی په قرآن باندې چې شرافت والا دی. ما ردوا امرک بحجه. ما ردوا امرک بحجه. دی خلکو پیغمبر استا خبره نه درت کړي په دلیل باندې، اسی به دلیل استا خبرې نه مني. یا جواب قسم تسی ولیکا چې قسم دی په قرآن باندې شرافت والا دی. لتبعثن، تاسو به خامخا پورته کولې شي. بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم. بل عجیبو بلکې د خلکو تعجب کړي دي. ان جاءهم چراغله دوی ته منذرون ير ور کون کې منهم انا من جنسهم، د دوی د جنس نه د انسان دی، بشر دی. فقال الكافرون، ویلی و کافرانو هذا شیء عجیب. دا باس بعد الموت چې دی شی دی عجیب ناشنا. پس د مرګم لا ژوند دی. یا بل معنا ویلی و کافرانو ان هذا د اتیان د بشر نبی، بشر مله نبی کې دیش دا شی او عجیب عجیب شی دی. نو موږ مخکې د دې جوابونه کړیو، مدارک کړیو، تفسیر ابو سعود کړیو چې د کافرانو په نيز بشریت تر رسالت سره منافیو. نو عجیبه خلق دي. بشر ته په رسالت نه ورازي، خو حجر ته په الوهیت راځي و. ها بشر ته په رسالت نه ورازي او حجر ته په الوهیت راځي و. کاړو ته عبادتونه کول په الوهیت ورته راځي و، او بشری رسول نه منلو. دا د دوی عقلو. ای زامت نو کنا ترابن، او کله چې منګه خاوري شو، مړ شو، منګه خاوري شو، کذالک رجعن بعید. نو دا به واپس کېدل چې دی بعیدن دالری د عقل نه، چې مړ شو بیا به واپس کیو. دا خو بعیدن عن العقل. قد علمنا ما تنقص الارض، دې ته دلیل عقلی د پار د اثبات بعد الموت، باس بعد الموت. الله وی قد علمنا من پیژنو ما تنقصو، من پویګو ما تنقص الارض چې کموي زمکا منهم د دوینا. ته چې په دې زمکا کې پروتي بدن دې پکې پروت دی. نو الله وی ز پویګم چې د زمکا ستا بدن کمي. ولی ځکه د انسان چې قبر کې خو دلې شي سوا د انبیاء او شهیدانو نه، نو دا خاور د بدن خوري صرف ان یو وډو کې پاتې کیږي د ملاتیر چې عجب زنب ورته وي ښا امغه نبی د انسان به ته ترکیب کیږي. نو الله وی زه خو پیژنم، ما ته معلوم دی چې د ازمکه د بدن خوري. وعندنا کتاب حفیظ، او موږ سره کتاب دی ساتون کې د دوی د عملونو عملنامه ده. بل کذبوا بالحق، بلکې دوی تکذیب کړي د حق لاره باس بعد الموت نه مني. یا حق قرآن دی. لما جاءهم کرشور تراغله دا حق فهم فی امر مریج، دوی په خبره کې دی مریج غړا وړه خبره کوي. لکه حق قرآن دی، حق رسول الله دی، دوی په کې غړي وړه خبرې کوي. کله وې دا جادو دی، کله وې سحر دی، کله وې دا شاعری ده.
افلم ينظروا الى السماء فوقهما دا بیان د دلایل عقلیو دی په دې مسله آیا نه ګوري داخله کسمان ته برا فوقهم د دینه اوچته کیف بنینا څنګه موږ جوړ کړی الله وی وزینا خسته کړی مو ده پستورو وما لها من فروج ونشتا دی اسمان کې من فروج څه چودونه څومره صفه اسمان دی کوم ځای کې درس چود ګوري لها ضمیر السما سما تراجی دی مؤنث ضمیر دی سما مؤنث سماعی والارض مددناها والقینا فيها رواسي او زمکه چې دا الله مددناها موږ غوړولې دا ارض منسوب پدې دی چې مددنا ما ازمر عامله على شریط تفسیر کافی کې ویلي کنه والقینا فيها لو موږ چولې پدې زمکه باندې رواسي په غرونه اخمونی په وانبتنا فيها موږ راشنه کړې دې زمکه باندې من کل زوج بهیجا هر قسمه بوټي بهیج تازه تبصرتن د پاره د پوهه او ذکر او د پاره د نصیحت لكل عبد منيب د پاره د هر بنده منیب چې ورګرځي الله ته دا تبصرتن او ذکر اولی منسوب دي دا منسوب دي دا مخ کې انبتنا د پاره مفعول دي لتبصرته وللذکر د پاره د پوهه او د پاره د نصیحت یا دا مفعول به د فعل مقدره جعلنا ها تبصره و ذکرا څه مطلب دی الله وي موږ په دې سمکا باندې بوټي راشنه کو تبصره و ذکرا د پاره د پوهه او د پاره د نصیحت نو په دې بوټو شنه کولو کې څه تبصره پوهه د څه نصیحت ته نو نصیحت او پوهه پکې دادا څنګه چې الله پاک دی و چې زمکه نه بوټي راشنه کوي اے انسانانو تاسو به الله پاک اور دې زمکه نه د قبرونو نه راوچت کی راو دی باسي کومره لوی نصیحت ته پکې او تفسیره او ذکر کې فرق څه دی تفسیره هغه پوهی ته وی چې د دلیل په لیدو سره سړی ته پوراش ذکر عادي ته ویل شي اسی انسان ته بغیر د دلیل دلیدو نه الله پاک یو نصیحت نصیب کی دې ذکر وای ونزلنا من السماء ماء دلیل عقلی وسطی او نازل کړی الله موږ د اسمان طرف نه وبو د باران مبارکن برکت والا دی فدی پکې دی فانبتنا به جنات او موږ راش نکړي په دې وبو سره باغونه وحب الحصید او دانی چې بوټي لوکې دی شي حب الحصید حب الحصید امام رازی کبیر کې معنا کوي حب الزرع الذي يحصد دانی د هغه فصل چې هغه فصل لوکې دی شي دانی خو نه لوکېږي نو پښتو کې معنا حب الحصید دانی چې بوټي لوکې دی شي والنخل باسقاتنا انبتنا لن داخل دی او دارا کمنګ را زرغونو په دې وبو سره کجوري باسقاتن دنګل وړي لها د دې کجورو طلعون غنچکونه وینه دوی لاندې باندې ندوی دیو په برس پاره اې کجورو دانی چا کتلی دسی رزقان للعباد پاره د روزه د پاره د خوراک د بندگانو رزقان مفعوله ده واحیینا به بلدة میتا اور اتذکو من الله په دې وبو د باران سره خاریه وچا کذالک الخروج دغه سراوتل دي د قبرونو نه مطلب دا دی څنګه چې بوټي راشنه کو نو چې زما کینا تاسو هم داسې د قبرونو ور درو بس کذالک قبل کذبت قبلهم قوم نوح دامخ کی اته دلایل ذکر شو اوس د دین اورسته د اقوام و ثمانیو مکذبو بیان ووري تکذیب کړه او د نمخ کې قوم نوح علیہ السلام اصحاب الرس او څا والا خلکو کوی والا خلکو مخ کې اصحاب یاسین واقع تیر شو اصحاب یاسین دوی راونی ول خلکو ظالمانو عیب په دې خېټه کې والو ایمنه کلمی راويشته مړی ولا غوڅ کړه او بیا د سر د دوتی ګمن کې وهلو به چاو کې وی ځان کې او به پاغا کوئی کی وروا چولو وسمود و سمودیان وعاد و عادیان و فرعون و اخوان لوط ورونه د لوط علیہ السلام د لوط علیہ السلام قوم
تیورونه په دې مناسبت ویلي دي چې اصلا کې لوط علیه السلام دغه خلکو سره صرف د سخرګنۍ نسبو که نور دا دغه د قوم نه نو خزیا پاکلی کې کړي و صدوم کې واصحاب الایکه او صاحبان د بڼوالا ایکه بڼوالا یې زنګل والا شعیب علیہ السلام قوم وقوم تبع او قوم تبع مخکې د احوال ذکر کړي کلون کذب الرسل دی ټولو تکذیب کړي او الرسل د پیغمبرانو نو رسول خو جمع ده د یو پیغمبر تکذیب د ټولو د ځکه جمع کړي فحق وعیدی راغلی او په دې باندې وعیدی عذاب زما افعینا بالخلق الاول آیا موږ ستړي شوي یو په پیدایش ولنی باندې نه یو ستړي استفهام انکاری دی افعینا بالخلق الاول آیا موږ ستړي شوي یو په پیدایش ول باندې لا بل الاعاده اسهل بیا دوباره پیدایش خو ډیر آسان دی حدیث ته بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک وایي حدیث قدسی دی یؤذین ابن آدم الله پاک وی دا د آدم بچي ما خپکای یقول دسی وی چې لا یعیدنی کما بدأنی ما بڅوک را واپس نه کی څنګه چې پیدا کړې ما اولیس اول الخلق باهون علی من اعادته الله پاک وی د انسان دوباره پیدایش خو ماته د انسان اول پیدایش خو ماته څه نو د دوباره نه یعنی ماته اول او دویم پیدایش د انسان یو برابر دی بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دوی په شک کې دي د پیدایش نوینا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه دې ته دلیل عقلی علمی یقینا پیدا کړې موږ انسان ونعلم ولا من پویګو ما توسوس به نفسه هغه چې وسوسه ورته چې نفس ده انسان د وسوسو مرکز دی ونحن اقرب الیه الله وي موږ نږدې یو ډیر نږدې یو دته من حبل الورید دراګ د مرینا چې زړه ته رسیدلې ده ورید هغه راګ دې چې مرینا خطه کې وته زړه ته دې ته رسیدلې نو د دې څه مطلب چې الله وي زور ته د مری درګ نه نږدې ما دا کنایه د الله د قرب څخه د په اعتبار د علم چې یعنی د الله پاک علم د انسان په باطن کې د سنافذ دی لکه وینه چې د انسان پر غونو کې چلیږي اذ يتلقى المتلقيان یاد کا يتلقى چرا اخلی المتلقيان دورا خستون کی ملائکان الیمین خی طرف وانی شمال او گس طرف چپ طرف ته قاعد ناستی ان انسان سره دو ملائک کرام الکاتبین خی طرف گس طرف ناس قاعد ناس نو قاعد وزن فعیل دی پدې کې مفرد جمع ټول برابرۍ ما يلفظ من قول نروبا شدا انسان دخلینا من نروبا شدا انسان دخلینا من قول سو خبره الا لديه مگر دی انسان سرا رقیبنا څوکیدار ملائکی عتید تیار څوکیدار ملائک درته ناست حافظ ابن کثیر اد حسن بصری رحمت الله علیه خبره نقل کړي حسن بصری فرمایل چې ابن آدم وې د آدم بچیا بوسیتت لک صحیفتک عمل نامه دی غوړېدلې ده وکیل بک ملکان کریمان یو د عزتمنی ملائکه در سره دي احدهما یمینک والاخر شمالک یو دی خي طرف بل چپ طرف ده خي طرف ملائک چې داستانې کې لیکي او چپ طرف ملائک ستا بدې لیکي وی فعمل ما شیطان عمل کون وستا خو خدا و د ادم بچی استا خو خدا اقلل او اکثر چې ډیری کې کمه کې خو عمل کوا حتی اذا متا کتمرشینو طویت صحیفتک بیا خو به عمل نامه را غونډش وجعلت فی عنقک بیا به عمل نامه په غاړه کې پرته ما کا فی قبرک دا عمل نامه به تا په غاړه کې په قبر کې وي حتی تخرج یوم القیامه
چې قیامت پورې درا پورته شي نو بیا به الله پاک درته وي چې وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسان غاړه کې عملنامه پرته ده. وجاءت سکرة الموت بالحق، او راغله سختي د مرګ پرشتیا سره. دا جاءت سکرة الموت تقدیر د شرط ور سره دی، یعنی اذا جاءت کله چې راشي سختي د مرګ انسان د پرشتیا سره. ذالک ما كنت منه تحید، نبی ورته ملائک دسی وای چې دا هغه څه دي چې ته د دینه تختیدلې، ته نه تختیدې کنه، اوس خو در باندې د مرګ سختي راغلي. نو تیخته د مرګ نه څوک نه کوي طالب، خو مطلب ته نفرت ته اعراض، ته به د مرګ نه ډیر نفرتو دغه د اثر ته دی ودرېدو. ونفخ فی الصور، او پکې به کولی شي په شپېلې کې دویم ځل، دا دوی مشپېلې مراد ده. ذالک نو دا وخت د نفخې چې د یوم الوعید، دا ورځ د عذاب ده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهید، را بشي هر نفس معها د سره به سائق یو شړون کې او شهید او بلګوا. دوه قسم ملائک د سره رواني، شړون کې دي چې حشر ته راولي، گواهیم در باندې کوي. لقد كنت في غفلة من هذا، تقوی په غفلت کې من هذا د دې ورځې د عذابنا. فکشفنا عنك غطاءك، او موږ ملري کوستانه پرده بدن لري کوخه. ته په دنیا کې د دنیا په محبت کې او د خپل خواهشاتو په محبت کې په پردو کې باندې قیامت در نه هیرو، اوس به د پردې لري شي. فبصرك اليوم حديد، نو ستاس ترګې بنا نو حديدن تیزي، نظر به دې تیز لګيږي ښا. دنیا کې د محسوسات منل معقولات نه منل، اوس به د نظر دومره تیر شي چې معقولات به مو مني. خو په دې کې اشکال دی. اشکال دا دی چې دل طرف فرمایي چې د کافر نظر به قیامت کې تیز شي، نو بل ځای خو فرمایي چې من کان فی هذه اما فو فی الاخرته اما. کافر چې دې دنیا کې د قران نړوند نه قیامت کې وړوند دي، الته وړوند دي، دلته وسترګي تیزي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ جواب کړي چې د قیامت مختلف مواقف دي، یو ځای کې به بنا شي او کله وړون شي. وقال قرینه، وای با مرګره ده. دی قرین نه مطلب ملائک مراد دی ښا. لکه حدیث کې راغلی دی چې هر انسان سره دوه مرګري دي، یو د خیر حکم ورته کوي، بل د شر. هو بوې قرین د مرګره ملائک. هاذا ما لدی عتید، دا دې ما سره دی عتید تیار، د ما سره عملنامه پرته ده. هاذا اشاره عملنامه ته ده، دغه د عملنامه راشي کنه عملنامه وګورئ، ما سره ده عتید تیار. القیا فی جهنم کل کفار عنید، دا خطاب دی دو ملائکو ته دی چې دا مخ کې تیر شي چې سائق او شهید. دی دوړو ملائکو ته الله پاک وای القیا، تاسو دوړ ورگزار کیدا ورگزار کی جهنم ته کل کفار عنید، هر کافر او عنادی. نو تسنیه شو یا القیا، تسنیه د تکرار د پاره راغلی ده. القیا معنا لکه القی ورخطا کوي، خو دې تکرار نه تعبیر په تسنیه کړي. او دریم جوابیم کې دی شي چې دی القیا کې اخر کې الف دا نونی مخففه دی بدل شوی دی په الف. القیان لکه سبب معلقه کې چوي قفانا بک من ذکر حبیبی ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. قفا الته تسنیه ده کنه، حالانکه د ابن القیس سره خو یو مرګری دی. التم قفا معنا قفن، الف عوض چانو نونی خفیفانه. سبب ملقد ویلی کنه ده ویلی قفا نبک من ذکر حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. سمرو ده قصیده ده. شه مناع للخیر، ورخطا کی جهنم ته هر کافر عنادی. مناع للخیر، منع کون کې د خیر، چې د خیر نه څوک منع کوي ورخطا کوي. خیر چی شی دی؟ مفسرین وای کله معروف، هر نیک کار خیر دی، بس چې د خیر نه څوک منع کوي کنه ورګزاره کوي جهنم ته. معتدن مریبا، د حد نه تیریدون کې مریبا کلک شکی دا ورخطا کوي. الذي هغه کس دی جعل مع الله اله اخر، چې ګرځولې د الله سره حقدار د بندګۍ نور. فالقیاه،
وروي غزوي تاسو دواړه فی العذاب الشدید، په عذاب سخت کې سخت عذاب ته ورگزار کړي. حافظ ابن کثیر یو روایت را نقل کړی دی، رسول الله مبارک فرمایي چې ان عنقا من النار یبرز للخلائق، وې د قیامت پر ورځ باندې به د جهنم نه یو څټ راښکاره شي، یو زناور څټ به راښکاره بشي. فینادی بصوتنا، आवाज بکئی، داسې आवाज بکئی چې یسمع الخلائق، اوري به ټولو خلقو ته. څه به وای دا د جهنم د اور نه چې یو څټ راښکاره شي، داسې به وای انی وکلت بثلاثتنا، زه په 3 کسانو باندې مقرر شوی ما. کم بكل جبار عنید، چا چې دنیا کې زور ښکارا کولو، حق سره عناد کولو، داخل به پکار دي. دویم من جعل مع الله الها اخر، چا چې الله سره نور معبودان شریکان جوړ کړی دي. وبالمصورین، او دا تصویر جوړونکو خلکو سره مې کار دی. ثم ينتوي عليهم، بیا به په دوی باندې راغونډ شي. نو په دې ټولو کې خطرناک خدا مصورین راغله. د تصویر جوړونکي چې دي دا هم د خلکو مرګري شو چې چا د الله سره شریکان جوړ کړی دي، ځکه دې هم د الله په خلقت کې ځان د الله سره مشابه کوي چې زه خو مې یو مصورم. نو د دې ونه د تصویر ویستل او تصویرونه حرام دي، په کورونو کې پرې خودلې ناروا حرام دي، موبایلونو کې پړک پړک ویستل دا ټول حرام دي، او د ټولو خلکو موبایلونه تصویرونه ډک دي. بیا غلا تصویرونه پکې چیته د مې مولانا دی، خو ټول پکې د ډمانو د انډیا د فلمونو د حرام کده ارچا تصویري. صرف تصویر هغه تصویر چې هغه د زیروح سیز نه، د هغه اجازه شریعت کې شته. الله دې موږ د ځوانانو حفاظت وکړي. قال قرینه، دی قرین د پاسه شیطان ولیکا، لکه مخکې ما ویل هر انسان سره 2 قرینه دی، او ملائک دی او بل پیره. شیطان ورته به خبرې کوي، او د دې ربط مخکې سره دا دی چې کله انسان قیامت کې راګیر شي، نو بیا به یو ریپورت پیش کوي چې یا الله پاک زه خو شیطان گمراه کړی وم. نو شیطان برامنډه کې صبر وکړه، ما سره جواب شته دی. قال قرینه، وای مرګره شیطان، ربنا ورب السما ما اطیته، ما نه دی گمراه کړی بل کرا، ما خو په زور نه دی کړی څه، ولکن کان فی ضلال بعید، دیو په گمراهی کې لري د حقونه. قال الله سبحانه وتعالى بفیصله کوي لا تختصموا لدي، جګړې بحثونه مکوئ زما دربار کې. وقد قدمت الیکم، ما مخ کې خبر درکړې او تاسو ته بالوعید عذاب، ولې ما د عذاب خبر نو درکړې تاسو ته. ما يبدل القول لدي، نو به دا کافر وای چې سره رب نو تا چې د عذاب فیصله کړې ده لک ټیم برانه کې ماته، یا به د عذاب راته بدل نه کې لک. وینا دا خو د دنیا د ډاکټرانو نسخې نه دي چې ورته به تبدلی را بدلی. ما يبدل القول لدي، نشي بدلی دلی وینا او فیصله زما دربار کې. وما انا بظلام للعبید، او زنین ظلم کوونکې به بندگانو باندې. ظلم مبالغه صيغه دي جوابونه ما کړی وو په معنا د نفس فعل سره زی ظلم. یوم نقول لجهنم، فاورز لو چې موږ به یو جهنم ته حلم تلأتی ډک شوي، وتقول جهنم بوي هل من مزید، آیاشته نور زیادت، نور زیاد شته. نو حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمای ويزو الرحمن قدمه، وی الله سبحانه وتعالى بخپل قدم کیږي په جهنم. نو فیقول قط قط، فتقول قط قط، نو به وای چې بس بس اوس کاروش. نو جهنم با په دې طریقه سره ډک شي. وازلفت الجنه، نزدې بکړې شي جنت للمتقین، د پاره د متقینانو غیر بعیده، لري بنئ. دا غیر منصوب دی، دا د ازلفت مفعول مطلق دی په اعتبار د موصوف موصوفه. ازلفت الجنه للمتقین ازلافا غیر بعید، روح المانی لیکلی نزدې بکړې شي جنت متقینانو ته لري بنئ. مسلم شریف کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و احتجت الجنه والنار، یو زرا د جنت او د جهنم سره خپل منظور کې مناظره شو، حجت بازی کوله. فقالت النار، جهنم اویلی فی الجبارون والمتکبرون، جهنم وی ما ته خټول د دنیا کې د زورور او د متکبر خلق راځي. جنت ورته وی فی ضعفاء الناس ومساکینهم، ما ته ټول د کمزوري خلق او مسکینان مسلمانان راځي.
نو فقضا بینهما الله پاک د جنت او د دوزخ په منځ کې فیصله وکړه. چې ویلې الله پاک جنت ته ویلې انما انت رحمتي ارحم بك، جنت ته خو زما رحمت زه پتا رحم کوم، یعنی ستا په وجه رحم کوم. من شاء من عبادي پچا مې چې په بندگانو کې خوخی. اورته ویلې و انما انت عذابي، ګوره ته زما عذابې اعذب بك ما شاء، تا په وجه به عذاب ورکوم چاته چې زما بندگانو. ولکل واحده منکما ملؤها، اولا ورته ویلي وې د تاسو دواړو ډکول دي په ما باندې بزم ډکوما. نو ولې قتل چې جهنم په دې طریقه سره ډکې الله پاک په کومه طریقه چې قدم پکې کیدی او قط وکي. د جنت د جهنم مزاج داده چې هغه به وي حل می مزید نور زیاتې شته. مطلب دا دی چې راوړانه کې چې وې سیزم خو د جنت مزاج داده چې انعام په غیر کوي. د جهنم مزاج داده چې ځان ته غوښتنه کوي، وی راوړاندې کې خېټې ته راواچوي جهنم وګې تګې دی. خو د جنت مزاج د انعام په غیر هغه خلکو ته ورکړه کوي. لکه وای ولدینا مزید، من سره جنت کې نور مزید نعمتونه شته. او په حدیث پاک کې راغلی دی، حافظ ابن قیم رحمه الله روایت نقل کړي په حاج الارواح کې، وی چې کله جنتیان جنت ته ورشي نو دا جنت کې به جنتیان ورننه وزي خو بیا به هم د جنت څه حصہ خالی پاتی، خلق بخلاش. جنت کې به څه حصہ څنګه ډیر کورونه او بنگلې به پکې خالی. نو رسول الله فرمای بیا به الله پاک په هغه وخت کې په خپل فضل او کرم داسې مخلوق پیدا کړي د جنت لپاره چې جنت کوټه او کورونه ور باندې څنګه شي ډک شي. نو جنت هم ډک شو. او دې جنبي علماء مسله استنباطي چې وګورئ الله به د قیامت پر ورځ په خپل فضل سره څه خلق پیدا کوي چې به جنت پیدا کوي. خو هغه خلکو خو به څه عمل نه کړی کنه، معلومیږي جنت تتل د الله په فضل یې. هاذا ما توعدون، دا هغه څه دي چې ورته به ویل شي یقال لهم هاذا ما توعدون، چې تاسو نه وعده کېدلې شو. لکل اواب حفیظ، لکل اواب هر هغه تا چاته چې توبه کوون کې دی حفیظ او ساتون کې د الله د حدودو. من خشی الرحمن، اسو چې ریدل د رحمان ذات بالغیب په حال د نه لیدو کې رب لیدل نه دی هوته نیریږي. وجاء بقلب منیب، او راوړي وزړه منیب الله ته راځي کېدون کې زړه منیب حق ته تابع کېدون راځي کېدون کې زړه. ادخلوها یقال لهم، دوی ته بدا ویلش ورننه وځي تاسو نه جنت ته سلامتی باندې. ذالک یوم الخلود، دا ورځ د همیشه والی. ورځ د همیشه والی څه معنا؟ یعنی دا ورځ د تقدیر د خلود، تاسو به د دې ورځې نه وروسته ځان ته همیشه والی فرض کوئ. لهم دوی لپاره به څه وي چې دوی غواړي په دې جنت کې ولدینا مزید. الله موږ سره مزید نورم شته، جنت کې نورم څه شته، مزید څه شی دی؟ رؤیت تباری تعالی. وکم اهلکنا قبلهم، الله وی ډیر تبا کړي موږ د دوی نه مخکې من قرن قومونو پیړای هم اشد منهم، چې سختو د دوی وسانیو نه بادشاہ پنیولو کې پوخانی ډیر سخت نیول کول عادیانو سمودیانو لوی قومونه و. فنقبوا فی البلاد، ورننوتی و په خارونو کې، په خارونو کې ورننوتی و. یو مطلب دا چې په خارونو کې ننوتی و تجارتونه او کارونه مارکیټونه، یا په خارونو کې ورننوتی و سرنګانو تاخانی پکې جوړې کړې وي. حال می محیس آیاشته دې زید تخته الله عذاب چې راشي تخته دیش او کو سرنګ کې می مړ کړي دي کته خانه کې می وژني. ان فی ذلک لذکرا، یقینا پدې مذکور کې ذالک کی اشاره ده هلاک الاقوام المکذبه، د پوخانی او قومونو د هلاک شو قومونو. پدې کې لا ذکر عبرت ته لمن کان له، هغه چا د پاره چې وی قلب نزړه. عقل معنا قلب معنا عقل، د چا چې عقلی هغه لپاره پکې عبرت ته. ولی لیونی لته تور اوس خبرې کولې ونی پس پويږي. او القى السمع یای اخوی غوږ وهو شهید، او په داسې حال کې چې د حاضری شهید قلبه زړم حاضری،
یعنی غوږی کې زړی حاضر دی، مطلب دا چې په پوره توجه سره خبره اوري. نو کوم انسان چې یا عقلمند دی یا په پوره توجه سره خبره اوري، نو د پخوانیو قومونو په هلاکت کې ور لوی لوی عبرت دی، لوی نصیحت دی. ولقد خلقنا السماوات والارض یقینا پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکه او ما بینهما د دې په منځ کې په اندازه د شپږو ورځو کې وما مسنا من لغوب، نه دی رسېدلی موږ ته من لغوب څه ستړیوالی. د یهودو باندې ردو، د یهود ډېر ګستاخ خلک وو. هغوی به ویلې الله پاک شپږ ورځو کې ځمکه او اسمان پیدا کړي، دا د خالي په ورځ الله پاک ځکه خالي پرېښی دی چې په دې ورځ الله استراحت کوي. العیاذ بالله. فاصبر صبر کا والا ما یقولون چې دوی څه وایي. وسبح تسبیح وایا د حمد رب سره د قبل طلوع الشمس، مخکې د خطرو د لمر نه، دې کې سبا منثابت شو. وقبل الغروب او مخکې د پریوتلو د لمر نه، دې کې د ماسپښین او مازیګر منثابت شو. ومن الليل او د شپې د خوانه فسبح تسبیح وایا، نو دې کې ماښام مستان ثابت شو. وادبار السجود او رسته د سجدو کولونه، د سجدو کولو نه وروسته د رب تسبیح وایا. اوس ته ادبار سجود مستاق څه شی دی؟ نه د ادبار سجود مستاق چې د الله تسبیح د سجدو نه وروسته وایا. ابن کثیر مرفوع حدیث را نقل کړی دی او اکثر مفسرین دا ترجمه کوي چې مراد د ادبار سجود نه وروسته د تسبیح ویلو نه هغه 2 رکعاته سنت د ماښام د مانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت دي. ماښام مانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت، د سجدو نه وروسته به تسبیح وایا. چې ته مراد شو 2 رکعاته سنت د ماښام مانځه نه وروسته. یو قول. دیم قول دا دی چې د دې ادبار سجود نه وروسته د تسبیحونو ویل هغه تسبیحات دي چې د هر فرضي مانځه نه وروسته خلک وایي. هغه کې به مختلف روایت راغلي دي، 33 کرات سبحان الله، 33 کرات الحمدلله، 34 کرات الله اکبر، یا 10 کرات یو حدیث کې راغلي. دریم قول پکې دا دی چې د دین مراد ټول سنت او نفل مراد دي، چې د څومره منځونو نه وروسته سنت او نفل کېږي دا ټول ته مراد دي. خو کله سنت او نفل د منځ نه مخکې کې وروسته سوا د هغه اوقاتو نه چې هغه کې د منځ نه مخکې وروسته نفل مکروه، لکه سبا منځ نه وروسته، مازیګر منځ نه وروسته، نو ټول ته مراد دي دا وایي. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. واستمع وګونیسا یوم دې سره مضاف راو باسي. واستمع وګونیسا یوم احوال د غورستا ینادی المنادی چې आवाज کی आवाज کوونکې من مکان قریب دا زین از دینه. یا واستمع بل معنا واستمع انتظار وباسا د هغه ورځې چې आवाज وکي आवाज کوونکې د زین از دینه. ابن کثیر لیکلی دی چې دا आवाज کوونکې څوک دی؟ و اسرافیل علیہ السلام. دا به د کوم ځای आवाज کوي؟ څه خل आवाज وکي؟ نو کعب الاحبار د یو عالم دی هغه نقل کړي. و یامر الله تعالی ملکان ینادی علی صخره بیت المقدس. الله تعالی با د دویم شپېلې په باره کې او ملائکه ته حکم وکي د بیت المقدس سره یو کار دی په دې به ودرېږي، आवाज بکې د دنیا خلکو ته داسې आवाज بکې ایتها العظام البالیه والاوصال المتقطعه. اے زړو اډوکو، اے بندونو ټوکړه ټوکړه شو د انسانانو د بدنونو. ان الله تعالی یامرکن، الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان تجتمعن لفصل القضاء، راجم شراشه چې رب العالمین فیصله کوي. دا आवाज بکی یوم یسمعون صیحته، په هغه ورځ باندې چې اوري به خلک دا आवाज، ټول خلک به اوري، الله به وترسي، زمکو کې به راپورته بشي. بالحق یقین، بالحق معنا بالیقین. ذالک یوم الخروج، ذالک دغه وقت د سما د आवाज یوم الخروج به دوره درواتو ده د قبرونو نه. ان نحن نحيي الموت نحيي ونميت، الله یقینا موږ ژوند کول مړ کول کوي، لین المسیر او خاص موږ راګرځیدل دي. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، په هغه ورځ باندې چې چری به شزمه کان هم د خلکو نه
سراعان مفعول مطلق ته فعل مقدره دی یسرعون سراعان منډي بر وحید خلق منډي ذالک حشرنا علینا یسیر الله وی چې د جمع کول په موږ باندې آسان دي خلق بر جمع کول دا په موږ آسان دي نحنو اعلمو لیک ته تسلی الله وی موږ پویګو بما یقولون چې دا خلق څوي پیغمبر اتا تکل لیونه وی کله ساحر وی کله نو نمونه دی وی کنه وما انت علیهم بجبار تنه په دې خلکو باندې بجبار په زور منون کې او جا بزور خبره نشي منله فذکر بالقران نو بیانوا قران منغه چاته خاف وای چی دی چیریږي د عذاب زمانہ سوچ ما د عذاب نه ریږي خلکو ته قران بیانوا نو چې وس تعالی د عذاب نه ریږي هغه خلکو ته قران بیانوا ولی چې د الله د عذاب نه ریږي هغه خلکو ته هم بیانوا دې تخصیص وری کوي دا تخصیص په اعتبار د نفع سره دی څوک چې د الله عذاب نه ریږي نو قران نه پیدا خلی زکه وای ته بیانوا کنه قران خارچه ته بیانېږي